معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مخکې له هر څه د کانکور ازموینه کې ټولو بریالي شوي ملګرو ته د بریا مبارکي وایم او څوک چې بې نتیجې دي البته د ناکامي د بریا لومړی ګام دی. هغو ته توفیق غواړم چې دوی لا مطالعه وکړي، ځکه چې د افغانستان پوهنتونونو کې دومره ظرفیت نشته چې دوی ټول جذب کړي. نو په دې خاطر وخت تیر نه دی، دوی د بیا خپل مورال له لاسه نه ورکوي، دوی د خپلې هڅې نه سپموي. مقصد دوامداره د خپلې هڅې وساتي، انشاءالله چې دوی به په آینده کې مثبته نتیجه واخلي. بیا هم ټولو هغه ملګرو ته چې بریالي شوي دي د خوښې پوهنځیو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې مختلفو پوهنتونونو د خوښې پوهنځیو ته هغو ټولو ته د بریا مبارکي وایم. د الله څخه جل جلاله څخه ورته ښه راتلونکی، ښه درسونه او ښه آینده غواړم. ملګرو مخکې فکر مو وي که فکر مو وي موږ د ټاګ کوېسچنز په باره کې خبرې وکړې، نو هغې البته ټاګ کوېسچن دومره باید ووایم چې ټاګ کوېسچن په افیشیلي یا په لیکنه رایټن کې یا تحریري کې نه کارول کیږي. اصلا ټاګ کوېسچن په سپیکي لکه سپوکن انګلیش کې کارول کیږي. څوک چې غواړي البته چا چې انګلیسي ژبه مورنۍ ژبه وي نو هغه خپله روزمره تکلم کې د ټاګ کوېسچنو نه استفاده کوي، خو په لیکنه کې نه کارول کیږي. مثلا که زه چا سره په انګلیسي خبرې کوم نو ټاګ کوېسچن ډېر اساسي او مهم رول لري او ډېر کارول کیږي. د ټاګ کوېسچن اساسي نقطه دا وه چې که سټیټمنټ یعنی ماقبل جمله د ټاګ کوېسچن نه مخکې منفي وي او نو ټاګ کوېسچن به مثبت وي، که هغه مثبت وي دا منفي، یعنی برعکس د سټیټمنټ. که چیرته جمله مثبته وي ټاګ کوېسچن به منفي کې وي، که جمله منفي وي ټاګ کوېسچن به په مثبت کې راځي. خاص دغه وه. او بل مهمه خبره په ټاګ کوېسچن کې دا وه چې دا به لنډ لیکي، مکمل نه لیکل کیږي. مثلا he is a doctor isn't he is not a doctor is he. او بل مهمه خبره دا وه چې سټیټمنټ په هر ټینس کې وي، ټاګ کوېسچن به په مربوطه ټینس کې وي، د عین د ټینس خلاف نشي راتلی. مثلا که زه سمپل پاست ټینس ووایم I went to یا my brother went to school yesterday، دا سمپل پاست ټینس دی. نو ټاګ کوېسچن به هم په سمپل پاست ټینس کې وي او د سمپل پاست ټینس د اگزیلري نه به استفاده کوم. he went to school yesterday didn't he did not go to school yesterday did he. نو کله چې سمپل پریزنټ ټینس زه کاروم he is a teacher isn't he is not a teacher is he. نو مهمه خبره دا ده چې کله ټاګ مخکې ماقبل سټیټمنټ د ټاګ کوېسچن په هر ټینس کې وي، ټاګ کوېسچن به په مربوطه ټینس کې راځي او عیني وربونه به کارول کیږي، عیني ټینس به کارول کیږي. او خو که ټاګ سټیټمنټ چیرته نیګیټیو وي ټاګ کوېسچن به پازیټیو وي، که سټیټمنټ پازیټیو وي ټاګ کوېسچن به برعکس نیګیټیو وي. دا مهمه خبره وه. مرګلو نن چې کومه موضوع ما ټاکلې یو خو انټونیشن کوېسچن موضوع دی. انټونیشن کوېسچن په باره کې به مختصرې خبرې کوو. هغې ترڅنګ ځینې کوریلیټیو کنجنکشنز چې هغه neither nor او either or not only but also او دغه as ما یا both and دغه موارد کارولی دي. انشاءالله دغه نه به استفاده کوو چې په دا انګلیسي کې ډېر کارول کیږي او ډېره کارونه لري. نو اوس مرګلو اول مخکې د دې نه چې کوریلیټیو کنجنکشنز ته داخل شم، ځکه کنجنکشنز حرف ربط وي او کنجنکشنز تقریبا درې قسمه کوارډینیټینګ کنجنکشن، کوریلیټیو کنجنکشن او سبارډینیټینګ کنجنکشنز. نو دا کنجنکشنز دي. اوس به یو قسم کنجنکشن موږ انشاءالله تدریس کوو. خو اول انټونیشن کوېسچن ته راځم چې انټونیشن کوېسچن څه شی دی، د خپله انټونیشن څه شی دی او کوېسچن خو پوښتنې ته وایي. دې نه خو انشاءالله چې پوهیږو. مرګلو انټونیشن اصلا تاکید یا فشار یا سټریس ته ویل کیږي چې یو شی باندې فشار راولي. په مجموع کې په انګلیسي ژبه کې، نه فقط په انګلیسي ژبه کې، په هره ژبه کې کله چې پوښتنه کیږي په پوښتنې باندې یو رقم سټریس یا فشار وریدیږي. مثلا که په پښتو کې زه تا نه پوښتنه کوم چې ته پرون مکتب ته تللی وې، نو زه داسې وایم چې آیا ته پرون مکتب ته تللی وې، یعنی دغه جملې باندې یو فشار وریدومه چې پوښتنه وکړمه آیا هغه استاد دی، آیا تاسو شپږ ورونه لرئ. نو دغسې هره ژبه کې نو په کوېسچن یا پوښتنه باندې یو سټریس یا فشار وریدیږي. همداسې په انګلیسي کې هم همداسې دی. هره پوښتنه باندې یو انټونیشن باید وي، یعنی یو سټریس یو فشار د اواز باید په هغه جملې باندې وي. مثلا که زه وایم چې are you a student، آیا ته شاګرد یې، do you have six brothers مثلا. هغه کې is he a doctor
آیا هغه ډاکټر دی؟ مثلا are you sick؟ آیا ته مریض یې؟ مثلا did you graduate from university؟ آیا ته پوهنتون نه فارغ شوې؟ مثلا is it raining outside؟ آیا بیرون باران وریږي؟ نو مثلا وګوره دا هغه موارد دي چې هر معمولا په هره پوښتنه او سوال کې موږ باید انټونیشن یا سټرس په جملې باندې وارد کو، یو فشار پې وارد کو. دا د هرې پوښتنې په هره ژبه کې معمول دی چې وریدیږي، فشار وریدیږي. مثلا په هره ژبه کې، پښتو کې وي، فارسي کې وي، اردو کې وي، عربي کې وي، انګلیسي کې وي او چینایي، په ټولو ژبو کې په سوال باندې سټرس وریدیږي. خو نن چې کومه موضوع دی مرګلو د انټونیشن کوېسچن په اساس دا ما ولې انتخاب کړي؟ انټونیشن کوېسچن دې ته ځکه انټونیشن کوېسچن ویل کېږي چې اصلا ځینې مواردو کې جمله مثبته وي، جمله مثبته ده خو د سټرس په اساس هغه مثبته جمله منفي ته بدلیدی شي. وګورئ مرګلو سټرس یا انټونیشن دومره مهم او اساسي رول لري چې یو مثبته جمله د انټونیشن په اساس باندې سوالیه ته بدلیږي. مثلا څنګه؟ اصلا انټونیشن کوېسچن د سرپرایز دپاره کارول کیږي، د تعجب دپاره کارول کیږي چې یو سړی تعجب وکړي. نو د تعجب دپاره تاسې مثبته جمله باندې فشار وریدوئ، هغه په کوېسچن، هغه په یو قسم یس نو کوېسچن یې بدلیږي چې هغې ته انټونیشن کوېسچن وایي. د انټونیشن کوېسچن هم یس نو کوېسچن دی. ولې ورته یس نو کوېسچن وایي؟ لکه بله ورځ چې موږ په ټاک کوېسچن کې وویلې، ځکه ورته یس نو کوېسچن وایي چې دې ځواب به یا یس وي یا به نو وي، بل څه نشي کیدای. اوس زه درته وایم مثلا مثبته جمله، زه وایم بلال is a teacher. بلال is a teacher. دا مثبته جمله ده. همدغه مثبته جمله باندې زه فشار راوړم، دا په سوالیه بدلیږي. او دغه چې سوالیه باندې بدله شي دې باندې دې ته انټونیشن کوېسچن وایي. بلال is a teacher مثبته. بلال is a teacher. بلال is a teacher. دا هغه وګوره عین مثبته جمله ما تکرار کړه، هیڅ تغییرات تحولات ما پکې نه دي راوستلي سوا د دې نه چې دې باندې ما سټرس وارد کړو، فشار مې پر راوړو مثبته جمله نه، مثبتې جملې نه مې سوالیه جوړه کړه. دغه قسم کوېسچن یا سوالیه جملې ته انټونیشن کوېسچن ویل کیږي چې د فشار په اساس مثبته سوالیه ته بدله شي. او دغسې انټونیشن کوېسچن یس نو کوېسچن دی. که زه وایم بلال is a teacher مثبته څنګه سوالیه ده؟ بلال is a teacher یعنی بلال استاد دی، تعجب دپاره کارول کیږي. ته به چې yes he is, he is a teacher. نو دغسې. یا مثلا زه تا ته ووایم چې ته ما ته وایې چې مثلا ما ملګری د پوهنتون نه فارغ شو. My friend graduated from university yesterday. پرون مې ملګری د پوهنتون نه فارغ شو. زه وایم Your friend graduated from university yesterday. وګوره عین مثبته جمله، عین your friend graduated from university. اوس وګوره دا مثبته جمله دی خو سټرس په اساس باندې دا سوالیه ته بدل شو. دا رقم ته سوال ته انټونیشن کوېسچن وایي. یعنی د سټرس په اساس باندې یو مثبته جمله سوالیه ته بدلیدل دې ته انټونیشن کوېسچن وایي. او دا یو قسم یس نو کوېسچن دی او د تعجب دپاره کارول کیږي. مثلا اسې یو ټوکه وکړو، فرض که چې بلال یو کس دی چې هغې بیخي مثلا هیڅ شی نه دی زده، او اوس مثلا یو چېرته استاز مقرر شوی دی او ته پوښتنه کوي چې هغه څه کار کوي، مثلا بلال څه کار کوي، ته وایې چې بلال خو استاز، بلال is a teacher. ته ډېر تعجب کوي چې هغې خو هیڅ شی نه زده، اوس استاز دی. ته وایې بلال is a teacher. یعنی بلال وسه yes he is, he is a teacher. نو دغسې د تعجب دپاره په مثبته جمله باندې کله چې سټرس واقع شي یا انټونیشن راشي دغه ته انټونیشن کوېسچن وایي. ښه ملګرو ستاسو پوښتنې ته راځم. البته لیوال صاحب ما د قومیت په باره کې پوښتنه کړې، انشاءالله پوښتنو ته به مو شاته راځم دې په خاطر چې درس کې اخلال واقع نه شي. زه یو څو خبرې مختصرې همداسې کوم. نو ملګرو نو انټونیشن کوېسچن دومره عادي دی، دومره اسانه دی، خو بیا هم فکر مو وي د اکثره وخت
لکه ټا کوشچن ما درته وویلې چې په لیکنه کې نه کارول کیږي، په زبني انګلیسي کې کارول کیږي معمولا. همداسې انټونیشن کوشچن په لیکنه کې نه کارول کیږي. که تاسې په لیکنه تحریري شکل چېرته سوال مطرح کوئ کوشش وکړئ چې اګزلري یا ټو بي وربونه د جملې سر ته راوړئ، خو په خبرو کې دا د تعجب دپاره وقت ډېر ښکلی استعمال لري او ډېره ښکلې کارونه لري او کارول کیږي. نو تاسو د خدای وکړي چې په دې موضوع باندې پوه شوي وئ. مثلا تعجب دپاره زه مثلا تا ته وایم چې you are not my friend، ته ما مرګلی نه یې، در حالی کې چې موږ بیسټ فرینډز یو، او زه ته you are not my friend، پوه شوې، او ته تعجب کوي I am not your friend، I am not your friend. دا اصلا نیگیټیو جمله ده، یعنی مثبته ده، ده کې یعنی منفي ده خو تقریبا سوالیه نه ده، ولې سټریس په اساس باندې دا ما نیگیټیو انټراګیټیو ته بدله کړه. داسې ما ونه ویل چې am I not your friend، I am not your friend. مثلا تعجب دپاره مثلا he is my student، he is your student. نو دغسې مثلا تاسې کولی شئ I am feeling the exam. میلاد افغان صاحب ښه، زه به د کمره واړوم تختې ته، یو څو جملې به درته ولیکم چې تاسو البته په دې باندې پوه شئ. زه فکر کوم د موبایل هغه مې لږ رڼایي کمه دی، زه به د لایټ لږ تیز کړم د موبایل، د لیکنې میسیجونه به ماته فکر کوم مرګلو نه پوهېږم، د تخته خو ماته ډېره خیره معلومیږي. تاسو یو اطمینان راکئ چې دا تاسو ته څنګه معلومیږي، زه خو نه پوهېږم. ښه مرګلو تاسې تختې د په باره کې که ماته یو څه ووایې چې د تخته صحیح معلومیږي که نه، ځکه چې د معمول خلاف ماته خو بیخي داسې معلومیږي لکه چې بیخي خیره وي او یعنی دقیق نه معلومیږي. خو زه به خیر د یو څو لیکنې وکړم. تاریخ مرګلو نن انشاءالله چې د 9 جولای 10 تاریخ دی د 2019 کال. Today is July 10th 2019. مرګلو انټونیشن کوشچن په باره کې خو ما مخکې درته وویلې، انټونیشن کوشچن زه به خاص موضوع ولیکم او بیا به انشاءالله بعدي موضوعاتو ته ځو. انټونیشن کوشچن ما ته وویل چې دا د تاکید د هغه دی چې مثبته جمله کله چې په مثبته جمله باندې انټونیشن یعنی فشار وارد شي یا هغې نه کوشچن جوړیږي. او انټونیشن کوشچن د یو قسم یس نو کوشچن دی، ځکه چې جواب یا یس وي او یا به نو وي، بل شی نشي کیدی. مثلا زه داسې وایم که دلته وایم he is a teacher. وګورئ ملګرو دغې جملې ساختمان ته وګورئ. he is a teacher دا یو مثبته جمله ده، دا مثبته جمله ده، دې کې د سوال یا د پوښتنې هیڅ درک نه کېږي سوا د دې نه چې دا هغه کوشچن یا اخر کې راغلی دی. خو تاسې به ځینې وخت کې دا اشتباه وکئ چې دغه he is a teacher په دې کې د سوالیه ولې راغلی، دا جمله خو مثبته ده، خاص د انټونیشن په اساس باندې دا سوالیې ته بدلیږي. he is a teacher به نه وایئ، تاسې به څنګه وایئ، ځکه انټونیشن فشار دی راوړه. he is a teacher نو دغه یس نو کوشن شو، تاسې ویلی چې yes he is یا no he is not. نو مرګلو یعنی دا یس انټونیشن کوشچن یو قسم یس نو کوشچن دی چې مثبته جمله باندې کله فشار وارد شي، داسې فشار پې راشي، نو د دغه فشار یا انټونیشن په اساس باندې دا کوشچن ته بدلیږي. جمله مثبته دی، انټونیشن په اساس باندې دا کوشچن ته بدلیږي چې دا رقم ته انټونیشن کوشچن ته یس نو کوشچن وایي. یس نو ځکه ورته وایي چې ځواب به یا یس وي یا نو، بل رقم نشي کیدی. مثلا there was an explosion yesterday and my friend got injured. مرګلی مې پکې زخمی شو. مثال زه وایم your friend got injured یعنی مرګلی دې پکې زخمی، دا د تعجب. your friend got injured مثلا وګوره مثبته جمله ده your friend got injured، خو زه د تاکید په اساس باندې دا سوالیې ته بدلیږي. ښه تاسو لکه پوښتنه داسې دی چې تخته سمه نه لیدل کېږي، نه پوهېږم. ښه فکر کوم چې اوس به صحیح شوي وي. نو دغسې مرګلو دې په اساس باندې
تاسې کوی شئ چې هغه ته یو انټونیشن کوېشن هغه کوي. مثلا یو کس دی شاکر مثلا 10 کلن دی. څو کلن؟ 10 کلن. او زه ووایم چې شاکر واده وکړو. شاکر got married. شاکر واده وکړو. شاکر got married. زه وایم مثلا student 1 دی، اول شاګرد یو خبره کوي یا اول کس دی داسې وایي چې شاکر got married. شاکر واده وکړو. چې څه وکړو؟ واده. دا ګوره مثبته جمله ده. شاکر got married. د student 2 یا دویم شاګرد ورته وایي همدغه جمله تکراروي. همدغه جمله ایز دې کې تغییرات نه راولي. ګوره مرګلو اول شاګرد یا اول کس یو خبره کوي شاکر got married. شاکر واده وکړو. دویم کس ورته وایي شاکر got married. شاکر واده وکړو یعنی آیا شاکر واده وکړو؟ د دویم چې دی دا کوېشن دی. وګورئ مرګلو دا جمله شاکر got married دغه جملې کې هیڅ فرق نشته، خو دا مثبته دی او دې باندې خاص فشار راغلی دی. د انټونیشن یا فشار په اساس باندې دا سوالیې ته بدله شوه چې دا رقم ته کوېشن ته انټونیشن کوېشن وایي. ځکه د جمله مثبته دی، خاص د انټونیشن په اساس باندې دا سوالیې ته بدله شوه. نو دغسې د انټونیشن کوېشن yes no کوېشن دی. شاکر got married یعنی تعجب دپاره کارول کېږي. سرپرایز. شاکر واده وکړو؟ yes. yes he did. yes he did. یا no he did not. مثال خو که تاسې نه واچوئ خو اصلا د چې ویلي دي چې شاکر got married بیا دغه ضرورت نشته ځکه ویلي شاکر got married. شاکر got married yes he did. ښه خدای دې وکړي مرګلو چې په دا پوه شوي وئ. او امیر خان got married. زه وایم امیر خان got married. ښه مرګلو دا خو انټونیشن کوېشن و. دا خلاص شو. دا موضوع انشاءالله چې دې کې به مشکل نه وي. دا مثبته جمله سوالیې ته ما بدله کړه. فکر نه کوم چې دا کې کومه ستونزه وي. خو زه یو څو خبرو ته بیا مو بخې د کمره راړومه واپس. ښه مرګلو انشاءالله چې په دې به پوه شوي وای کومه ستونزې به نه وي. ښه نو په دې اساس فکر نه کوم انټونیشن کوېشن کې کومې ستونزې وي. بیا که څه ستونزې وي اوس زه ستاسو میسیجونو ته مستقیما ځواب درکوی شم، تاسې پوښتنې مطرح کوی شئ. او بل مرګلو اوس د بلې موضوع ته راځمه. دا خو عادي موضوع وه او خو زده کول یې ډېر اړین و ځکه چې دغسې کوېشنې په زباني انګلیسي کې ډېر کارول کېږي. excellent. میرولی صاحب تاسو دقیق ویلي صدام is married. yes he is. اسماعیل هجران صاحب is he a teacher. دا خو اسی کوېشن دی. is he a teacher ځکه کوېشن دی چې to be د سر کې راغلی دی. اګزلري وبخې سر کې راغلی نو دا خو اسی کوېشن دی. ته مثبته جمله کوشش وکړه چې فشار پرې راوړې او هغه ته جوړه کړې. he is تاسو څنګه جمله جوړه کړې؟ مثلا زه تاسو جمله تکرار کوم. he is a teacher دغسې ووایئ. he is a teacher. نو دا به انټونیشن کوېشن که is he a teacher ووایي دا yes no کوېشن دی. yes no کوېشن دی. دا انټونیشن نه دی. په ټولو کوېشنو باندې اصلا انټونیشن خو وي، خو اصلي انټونیشن کوېشن یخ ته ویل کېږي چې هغه د جمله مثبته وي ولې د فشار په اساس باندې یا د انټونیشن په اساس باندې هغه کوېشن ته بدله شي. ښه مرګلو اوس راځمه دغه بلې برخې د موضوع ته چې هغه neither nor either or not only but also both and as دغسې موارد ما ټاکلي دي چې په انګلیسي کې ډېر کارول کېږي. په لیکنه او په تکلم لکه زباني کې همداسې په تحریري شکل سره په ټولو کې ډېر کارول کېږي. ښه نو اجران صاحب تاسو البته د انټرنیټ د کمزورتیا نه شکایت دی. په هر صورت دا ستونزې شته. نو مرګلو اوس درته neither nor either or او not ان دې په باره کې به مختصر ووایم چې neither nor د دې دپاره کارول کېږي. موږ تاسو پښتو کې وایو neither nor یعنی نه دا او نه هغه. دغه منځ کې څه شی اچول کېږي چې زه بیا تاسو ته
هغه کومه. صدام خان صاحب تاسو خو غوښتنه کړې ده چې په انګلیسي ژبه خبرې وکړم، خو فکر نه کوم چې اکثره مرګلي به په انګلیسي دومره چې ټوله تشریح وکړم پوه شي. بیا هم د مرګلو غوښتنو ته منتظر یم که دوی چېرته اکثریت مرګلي غوښتنه د دې کوي چې تدریس په انګلیسي شي. زه خو په سترګو په انګلیسي تدریس وکړم، ما ته به هم نسبتا راحت وي ځکه د اصطلاحات ټوله انګلیسي دي. په انګلیسي کې بیا ښه واضح کېږي، خو کیدای شي چې مرګلي مې ستونزې ولري په دې باره کې. نو neither nor either are. neither nor مرګلو دې دپاره کارول کېږي neither nor چې دواړه نیګیشن وښیي، دواړه منفي حالتونه وښیي. موږ په پښتو کې داسې وایو چې زه نه دا کار کوم نه دا کار کوم، نه دا کوم نه دا. مثلا نه زه نه دکان ته ځم او نه مکتب ته ځم. کله چې دواړه منفي وي چې نه دا کار کوم نه دا، دې دپاره neither nor په انګلیسي کې کارول کېږي. مثلا I neither go to school nor watch TV. I neither learn English nor learn Pashto. نه انګلیسي زده کوم نه پښتو زده کوم. I neither go to university nor work. نه پوهنتون ته ځم او نه کار کوم. کله چې دواړه جملې منفي وي دې دپاره په انګلیسي کې neither nor کارول کېږي. موږ په پښتو کې ډېر ښه دې دپاره هر څه بلکل صحیح لرو. موږ همداسې په پښتو کې هم وایو، مثلا داسې هم وایو چې هغه نه استاذ دی او نه ډاکټر دی. he is neither a teacher nor a doctor. نه هغه استاذ دی نه ډاکټر دی. کله چې منفي دغسې د دوو منفي جملو سره مخامخ کېږو چې موږ وایو چې نه دا دی نه دا دی، یا که اکشن کې وي که سچویشن کې مرګلوي ما طریقې سره بلد دی، تاسې کوای شئ چې دغسې excellent. ستانکزی صاحب تاسو زبردست جملې I neither play cricket nor play football. زه نه د کرکټ لوبه کوم نه د فوټبال لوبه کوم. نو داسې کله چې دواړه منفي حالتونو کې وي نو تاسو neither nor کاروای شئ. زه بیا د تختې باندې کوم، خو ډېر آفرین چې تاسو یعنې د مخکې د دې نه چې زه تختې باندې دغسې جملات ولیکم، تاسو بیا پریکټیس وکړئ، تاسې ښه لیکلی. خو دغه neither کې یو آی درنه پاتې دی، مشکل نشته. او اخر کې فول سټاپ اچوئ د پیریډ د ډاټ په مثبته جمله کې. ښه I neither like him nor his father. نه مې هغه خوښېږي او نه مې د هغه پلار خوښېږي. نو دغسې جملې دپاره چې ډېر ښه کارونه استعمال لري تاسې انګلیسي کې دا کوای شئ. ډېر ښه. میلاد افغان صاحب ویلي I neither eat nor drink. آفرین. نه خوراک کوم او نه څښاک کوم. پوه شئ، نه دا کوم نه. زبردسته خبره. ښه نو تا او بل برعکس مرګلو بل پارت either are. either are د دې برعکس چویس دپاره کارول کېږي، د اختیار دپاره کارول کېږي. اختیار په دا معنا چې یا به دا کار کوي او یا به دا کار کوي. پوه شوې؟ او یا زه وایم زه به یا دا کوم یا به دا کوم، یا به ته کوي یا به دا کوي. اختیار دی، یا به دا کوي یا به دا انتخابوي یا دا. مثلا زه تا ته وایم چې ته به یا انګلیسي زده کوي یا به عربي زده کوي. نو دې دپاره either are استعمالوم. You should either learn English or learn Arabic. ته باید یا انګلیسي زده کړې او یا عربي زده کړې. دلته چویس دی، اختیار دی. که دا د انتخاب پروسه دی ما طرفه خلاصي او که دا د انتخاب پروسه دی ما طرف ته خلاصي. دې دپاره either or کارول کېږي. مثلا دغسې احمد سکرا دی. زه نه پوهېږم احمد سکرا دی. ته احمد is either a doctor or a teacher. احمد یا استاذ دی او یا ډاکټر دی، یا ډاکټر دی یا استاذ دی، یعنی یا د دوو کې خو یو دی، یا ډاکټر دی یا استاذ دی. پوه شئ؟ نو دې دپاره either or کارول کېږي. مثلا یا په اکشن مرګلو زه ځکه دغه که فکر مو وي زه اکشن چې ووایم شاته سچویشن هم وایم، دا تاسو ته یو رقم ذهنیت درکوم چې تاسو د دواړو مواردو سره بلد شئ. ځینې استادان اکثره تمرکز په اکشن کوي، سچویشن ته هغه وي، خو ما تمرکز اکثره په دواړو اړخونو وي. تاسې به په هر ټینس کې دا کاروای شئ، خو په سمپل ټینسونو کې په اکشن سچویشن دواړو برخونې باید تاسو تمرکز وي او تاسې باید پوه شئ. ښه مثلا زه تا ته وایم چې you will either go to school or stay at home. ته به یا مکتب ته ځې او یا به په کور کې پاتې کېږې.
either or بیا کارول کیږي. ته ماته څه وایي؟ I neither go to school nor stay at home. نه مکتب ته ځم نه په کور کې پاتې کېږم. نو کله چې دا دواړه منفي کوي neither nor به کاروي که وایي چې یا به دا کوي یا دا زه ورته وایم you should either go to school or stay at home. ته باید یا مکتب ته لاړ شي یا په کور کې. choice دی هغه neither nor وایي I will neither go to school nor stay at home. نه مکتب ته ځم او نه په کور کې پاتې کېږم. دا negation دا either or او neither nor په دغه موارد وو. you either go to school or clean the home. میلاد افغان صاحب زبردست. you either خو د I ورچوي دغه I-E-I-T-H-E-R either. you either go to school or clean the home. ته یا به مکتب ته ځې او به کور صفه کوي. نو هغه څه وایي I neither go to school nor clean the home. نه مکتب ته ځم او نه کور صفه کوم. لاس دې خلاص. مطلب دا چې څه کوي. نو دې دپاره مرګلو either or نه لږ پوه شو. زه بیا تختې ته انشاءالله تختې باندې دا ټول درته لیکم. neither nor باندې پوه شو دا چې دواړه منفي وي. either or کې choice وي اختیار وي دې باندې پوه شو. بل حالت ته بل اکسپریشن مرګلو ما استعمال کړي هغه د not only but also دی. not only بیا به یو شی اچوي but also بیا به یو بل څه اچوي. not only نه صرف نه فقط نه یوازې ده but also بلکې دا هم دا د سرپرایز دپاره کارول کیږي. د تعجب دپاره کارول کیږي. تعجب دپاره مثلا دلته مثلا یو جنۍ دی هغه ما ولیده خبرې مثال یا تکلم یا هر رقم یا استاذه دی هغې سره مو زه وایم she was not only beautiful but also well educated. هغه نه فقط دا چې ښکلې وه بلکې تعلیم یافته هم وه. نو وګوره دا تعجب دپاره not only نه فقط دا بلکې دا هم. نو دې دپاره not only دغسې یو شی به واچوي. not only مثال یو شی اچوي یو فقره but also بلکې هم بیا یو شی اچوي. مثلا I am not only a teacher but also a doctor. زه فقط یو استاذ نه یم بلکې یو ډاکټر هم یم. دا د تعجب دپاره کارول کیږي یعنی سرپرایز دپاره. نو تاسو not only but also دا سیچویشن کې ما واچولو. مثال زه درته وایم I not only go to school but also play cricket. زه نه فقط دا چې مکتب وایم بلکې کرکټ لوبه هم کوم. نو not only but also د داسې مواردو دپاره مرګلو کارول کیږي. مثلا he is not only my father but also my teacher. He is not only my father but also my teacher. هغه نه فقط دا چې ما پلار دی بلکې زما استاذ هم دی. ځینې وخت داسې کېږي یو چا پلار دی هغه استاذ وي. نو ته وایې چې he is not only my father but also my teacher. هغه فقط زما پلار نه دی بلکې زما استاذ هم دی. نو داسې د تعجب دپاره په دغسې مواردو کې سرپرایز دپاره مرګلو د بله کلمه چې ما انتخاب کړې دی not only but also دا کارول کېږي. انګلیسي کې ډېره لویه کارونه لري او ډېر مهم نقطې دي مرګلو. عادي مانیسئ د هغه موارد انتخابومه چې لپاره ډېر ګټور او مفید وي. نو په دې اساس دا ډېر مهم دي. او بل مرګلو ما یو بل وبخښئ چې زنګ راغلو هغه خطا کړو. نو مرګلو یو بل یو څه چې ما انتخاب کړي هغه both ټکی and دغسې دی. مثلا both دواړو ته وایي بیا ټکی and او. مثلا both زه اوس لکه څنګه جمله زه درته ښه جمله ووایم both Ahmed and his father are my friends. یعنی both Ahmed and his father are my friends. یعنی دواړه احمد او د هغه پلار دواړه زما ملګري دي.
یعنی both دواړه لکه تاسو یو شی اچوای شئ د بیا and بیا یو بل شی اچوای شئ یا بل څه both football and cricket are my favorite games. فوټبال او کرکټ دواړه زما د خوښې لوبې دي. نو تاسې کولی شئ چې دغسې مواردو دپاره دغسې اصطلاح استعمال کړئ. او خاکسار صاحب تاسې بالکل I am not only trader but also a teacher. زه نه یوازې دا چې تاجر یم بلکې استاد هم یم. دا د تعجب دپاره زبردسته جمله نجیب خاکسار صاحب تاسو کارولی. واقعیت مرګلو دا both او and باندې شوی. اوس بل اخیري یو اکسپریشن ما چلی as نقطه نقطه as. د اولنی as مرګلو معنی دومره د دویم لکه څومره. نو دا د دویم ادواړه as دي خو اولنی as دومره او دویم لکه څومره. مثلا I love you as much as you love me. زه تا سره دومره مینه لرم لکه څومره چې ته راسره لرې. دومره لکه څومره. نو وګورئ دواړه as دي. د اولنی as دومره په معنا راځي او اخرنی as لکه څومره. مثلا you can eat as much as you like. ته دومره خوراک کوای شي لکه څومره دي چې خوښه وي. You can eat as much as you like. As much as you like. as اولنی as دومره او دویم لکه څومره. دومره خوراک کوای شي لکه څومره دي چې خوښه وي. مثلا اوس لکه بله جمله درته ووایم چې I will play cricket for as long as you want. زه به د کرکټ لوبه دومره وخته پورې وکم لکه څومره چې تا خوښوي. لکه څومره چې غواړې. نو په دې اساس باندې as خابسین بسم الله both are my teachers. Excellent. خاکسار صاحب بالکل تاسې زبردست. خو دواړه مو کړی دی. he is not only ugly but also rude. زبردست. سوراب صاحب تاسو زبردسته جمله جوړه کړې ده. خو د ugly UGLY ده. UGLY. he is not only ugly but also rude. یعنی نه فقط دا چې هغه فقط بدقواره نه ده بدشکله نه ده بلکې بد اخلاقه هم ده. بس یو طرف ته بدشکلی او بدقواري سړی بدقواره شي او بیا بد اخلاقه شي دا خو بیخي یعنی نه پیږم چې بده شي. یو نیم سړی ولو که بدقواره وي مشکل نشته. دا ټوله د خدای له طرفه دی. د خلقت د انسان د خالق لا دی. دې کې ستونزه نشته. ولې دا چې بد اخلاقه دی دا به لږه ستونزمنه په دې وي چې هغه موږ تاسو پښتو کې یو متل غوندې کوو وایي قواره یې ښه قواره وه چې پیریانو ونیوه که څنګه دغسې یو خبره. نو سړی چې یو بدقواره شي هغه خو خیر په هر صورت. بیا چې بد اخلاقه شي دا واقعیت بیا سړی دردوي په هر صورت. ملګرو تاسو زبردستې جملې جوړې کړې دي. I am playing basketball as long as you صدام ګرانه او ته وبخښئ په انګلیسي پوهېږي په پښتو نه. صدام brother as you said I am playing basketball as long as you wanted. Please add something at the end of a sentence. Please add something because it's not a complete sentence and it doesn't make a complete sense because I am playing basketball as long as what? You didn't put anything at the end of a sentence, so please put something at the end of a sentence so people gonna understand what you mean. Okay, so I will watch movies as long as I want. Exactly. Faizan said dagasi. I will watch movies as long as I want. I am not only a Muslim but also an Afghan. Excellent, Hassan said. I am not only a Muslim but also an Afghan. I am not only an Afghan but also Pashtun. زبردست. زبردست مرګرو مخکې د دې نه چې زه دغه درس ته داخل شم البته دغه لږ په تخته باندې درته ولیکم. تاسې جملات دومره دقیق دي چې زه دې ته حتی
ما ته ضرورت پیښ نه شو چې زه تختې ته کمره واړوم خو خیر دی بیا به م زه د تختې ته کمره وبخښې واړوم نو دغسې تاسو خو ماشاءالله ښه نور صاحب لیکلی دی وډ هاو څه مطلب ملګریه اصلا کنډیشنل سنټنسز کې وډ هاو مو کاروو لکه ویل هاو په معنا راځي خو اصلا وډ هاو په کنډیشنل سنټنسز کې کارول کیږي دا چې کنډیشنل سنټنسز تر اوسه پورې موږ نه دي تدریس کړي نو دې نه به صرف نظر اوس وکړو حتما به زه کنډیشنل سنټنسز ته راځم چې وډ هاو زه هغلته ویل وډ ښه او بل you are not only a teacher but also a good person perfect هجران صاحب نړۍ مننه we must study English as hard as possible excellent خاکسار صاحب we must study English as hard as possible please clean the whiteboard as soon as possible I am not only Afghan but also Indian Saddam brother perfect your sentence is perfect I am not only Afghan but also Indian so you are an Afghan Indian but please I would prefer two things to put in a sentence. First, period or the full stop at the end of a sentence because it is an affirmative sentence. It makes a positive sense. So please put full stop at the end of a sentence. Second, Afghan and Indian both are proper nouns. Please capitalize the first letters of Afghan and Indian. Afghan A should be capitalized in Indian. I should be capitalized for being proper nouns. Perfect. Excellent. I have as much money as you have. Perfect. زبردست جمله چې چا جوړه کړې خاکسار صاحب ښه زه به د تختې ته غېږم تاسې جملې دومره غلې داسې نه چې بیا د تختې نه هغه رانه پاتې شي بیا به د ځینې ملګري شکایت کوي چې تا خو همداسې تشریح کړه ملګري پوه شوه خو خیر دی زه به تختې ته بلکل لیکم ملګرو ما درته وویلې چې زه به داسې مارکر بل وکاروم چې لږ تیز وي ښه either نقطه نقطه or نقطه نقطه ملګرو دلته نقطه نقطه مې ځکه اچولی دی چې تاسې دلته یو شی اچوی شئ either or دا د څه شي دپاره کارول کیږي ما درته وویل چې د چویس دپاره څه شي دپاره choice اختیار دی پاره یا به دغه کار اختیار دی دلته دوه کارونه دي دا غم دی خوښه دی که دغه کار انتخابوي که دا اختیار لري choice لري خو دغې به یو انتخابوي مثلا زه تا ته وایم you should either go to school هغه یوه جمله مې ډېره خوښه شوه بخی هغه لیکم you should either مې راوستو go to school دغه ځای کې وه or clean the house دا بله شوه وګورئ ملګرو دا وګورئ اوس یو عمل دا ده چې go to school بل عمل دا ده چې clean the house اوس ته اختیار لري going to school and cleaning the house so you have two choices you can select either going to school or cleaning the house so I'm gonna tell you you should either go to school or clean the house ته به یا مکتب ته ځې او یا به کور صفه کوي ځکه دلته دوه عمله دي په دواړو کې یو اختیار لري You should either go to school or clean the house. نو ته به یا مکتب ته ځې او یا به کور صفه کوي نو ملګرو دغسې مواردو کې موږ کوی شو چې either or وکاروو ښه ته به ماته وایې چې okay I will go to school because it is a little bit easier than cleaning the house مثلا صحیح دی زه به وایي مکتب ته لاړ شم ځکه چې دا نسبت کور صفایي نه آسان دی So I will go to school because it is easier than cleaning the house. ښه ملګرو په دې خو انشاءالله پوه شوئ ښه دا اکشن و ملګرو اکشن سیچویشن کې تاسې کوی شئ مثلا یو چا سره مو
یو څوک مو ولیدو یو چا سره مو خبرې وکړې یا هغه دومره خبرې کولې چې تاسې پوه نه شوئ چې دغه سړی څوک و، دا ډاکټر و او که دا انجینر و. ځینې خبرې داسې وي ته به وایي چې که ډاکټر دی، او ځینې خبرې داسې وي ته به وایي که انجینر. ډېرې مسلکي خبرې کولې د طب له نګاه نه هم د انجینرۍ له نګاه نه. پوه نه شوم چې دا ډاکټر و که انجینر، خو هغه به وایي چې ښه نو ته وایي چې هغه he was که نر وي او she was که ښځه وي، نو تاسې کولی شئ چې ووایئ چې he was either a doctor or an engineer. He was either a doctor or an engineer. هغه یا ډاکټر و یا انجینیر و. داسې پوه نه شوم چې ډاکټر و که انجینیر، خو الفاظ ځینې داسې وتبئ که ډاکټر د ډېر طبي مسلکي اصطلاحات کارول، او ځینې مواردو کې د انجینرۍ په برخه کې ډېر مسلکي کلمات وکارول، داسې معلومېده چې انجینر. نو پوه نه شوم چې کوم یو، خو he was either a doctor or an engineer. هغه یا ډاکټر و یا انجینر. نو په دغه اساس باندې مرګلو تاسو ما مخکې اکشن وکارولو، اوس مې سچویشن یا state of being وکارولو. دا دې په خاطر چې تاسو د دواړو سره باید بلد شئ. ښه مثلا یا یو کس دی تا سره دی، ته بل مرګلي ته وایي چې ته څه فکر کوې چې دا به ما څه کیږي، ته به ورته وایي I think he is either your brother or your son. یا دی ورور دی او یا دی زوی دی. I think he is either یعنی یا خو دا دی یا دا، دغونه خو خارج نه دی، خو he is either your brother. خو بخیر دا به زه پاکم. He is either your brother یا دی دغه ورور دی or your son یا دی زوی دی. یو خو دی he is either your brother or your son. She is either your sister or your daughter. نو مرګلو په دغه مواردو کې تاسو کولی شئ either or وکاروئ د چویس دپاره. اوس راځم بلې مرحلې ته. ښه دا مې خو انشاءالله ښه پوه شوئ. تاسو جملې دومره دقیقې وي چې زه پوه شوم چې تاسو انشاءالله دې کې مشکل نه لرئ. ځم بل هغه ته چې هغه neither nor دی. neither nor دا د نیګیشن دپاره مرګلو کارول کیږي. نیګیشن معنا دا د نفي دپاره کارول کیږي. نیګیشن منفي نیګیټیو سنټنس. نیګیټیو سنټنس دا دواړه منفي حالتونه ښیي. نیدر یعنی تاسو کولی شئ چې نه دغه کار نار دغه کار، نه دا نه دا، یو هم نه. موږ پښتو کې وایو مثلا زه نه دا کوم نه دا. She is near ښه I neither learn I neither مثال که neither go to school nor work. I neither go to school nor work. نه مثلا مکتب ته ځم او نه کار کوم. نو داسې دواړه منفي حالتونو ته I neither go to school nor work دا معنا چې I don't go to school and don't work. I don't do both of them. I don't go to school and I don't work. I don't do both of them. یا بله جمله سچویشن کې he is neither a doctor nor an engineer. He is neither a doctor nor an engineer. نه هغه ډاکټر دی او نه انجینر دی. هغه مخکې مو چې یا ډاکټر یا انجینر. دلته وایو اپشن و he is neither a doctor nor an engineer.
ښه مخکې مې ګوره اکشن استفاده وکړو دا څه شی دی دا سچویشن یو برخه دی ګل اصغره جي تاسو عبدالرحمن لیکلی دی خو بخی که پورته کمنټونه تېر شوي وي ما نه دي لیدلي نو زه پوه نه شم ستاسو هدف څه شی دی که واضح شي ښه he is neither a doctor nor an engineer نه زه پوه شم ستاسو هدف څه شی دی صحیح شو زه پوه شم وبخی چې تاسو هغه ما مثال یې ورکړو هغه مثال تاسو ځواب ماته راکړی دی ښه نو مرګلو تاسو کولی شئ چې دغسې اکشن سچویشن کې او هغسې ښه I neither یا she neither Neither she neither learns English nor Arabic نه هغه انګلیسي زده کوي وبخښئ چې دا سمپل پریزنټ ټینس دی she neither learns English nor Arabic نه هغه انګلیسي زده کوي نه عربي دې سره به څنګه چال کوو she is not interested in learning English nor Arabic so we don't know what to do مرګلو دغم خلاص شو neither nor either are دغو دواړو نه پوه شوې مشکل نشته خو یو خبره درته کومه هغه دا چې either او neither وبخئ دا خو ما غلطه لیکلي دي صحیح دی either او neither مرګلو دغه دوه تلفظونه لري either neither او either neither د دواړه تلفظونه لري د دواړه صحیح دي نو خوښه چې تاسو که either وایئ که either وایئ neither چې کوم تاسو ته خوند درکوي او کوم درته اسانه وي کوم مو سره راحت وي ټول ویلی شئ هېڅ مشکل نشته دغه امریکا کې د either په ځای either ډېر کارول کېږي either one either one یعنی هر یوی چې وي either one هر یو یعنی هر یوی چې وي neither یا neither هیڅ یو is neither one مثلا زه تاته وایم چې which do you like which color do you like the red or the green ته ماته وایي چې either one هر یوی چې وي مشکل نشته او که زه درته وایم چې which color do you like یا what color do you like the red or the green ته وایي چې neither one یو میم نه خوښېږي نو either هر یوی چې وي neither هیڅ یوی چې وي نو neither either neither either کوم رقم چې تاسو ته خوند درکوي کوم رقم ورسره راحت وي نه په تلفظ هیڅ ستونزه نشته ټولو باندې خلک پوهېږي ټول رسمي کارونې دي هیڅ مشکل نشته او بل کلمه مرګلو ما کارولې دی چې both and وخت کم دی درته به لږه منډه ورکړمه both and دواړه both دا معنه چې دواړه both you and your father are my friends دواړه ته او ستا پلار زما ملګري دي یعنی ته او ستا پلار دواړه زما ملګري یی مرګلو دغته تاسې ونه ګورئ چې دلته فادر سینګولر راغلی دی ولې آر راغلی دی همیشه کله چې بوث دلته راغلی دا تسنیه دی دا جمع دی نو جمع دپاره همیشه آر کارول کېږي کله بوث ان یو بوث ان چې وکارول شي همیشه پلورالیزم د جمع دپاره پلورال به کاروئ په neither او neither nor او either or هغې ته به اخیر ته ګورئ که اخیر چېرته سینګولر و مثلا neither my students nor my mother is at home ځکه تاسو که چېرته neither nor کې اخیر ته به ګورئ که سینګولر کاروئ که پلورال neither my students nor my teachers are نو دلته به are either کې هم داسې دی
either you or Shakir is a doctor. Either you or my brothers are. نو که چیرته are teachers. نو مثلا که either are که اخیر ته ګوره که چیرته singular وي singular auxiliary کراوه یا verb کراوه که plural و plural خو په neither not دواړو کې either are دواړو کې خو both and کې دخې به همیشه دغه plural کراوي همیشه both you and Shakir go to school goes به نه وایي go to school دغه مثلا both دواړه both you and Shakir watch TV. Both the watches نشي ویلی ځکه دا جمع دی تسنیه دی جمع راځي وبخې مرګلو بل ته ځمه ځکه وخت کم دی او دې ټولې پوه شو سختي نه لري یو بل هغه not only but also not only but دغه ځای کې به یو نقطې درته واچوم چې تاسې پوه شئ چې not only دغه ځای کې but also دا د څه شي دپاره ما د سرپرایز دپاره تعجب not only نه فقط دا but also بلکې دا هم مثلا he is not only an English teacher نه فقط دا چې هغه فقط یوازې د انګلیسي استاذ نه دی but also an Arabic teacher هغه فقط د انګلیسي استاذ نه دی بلکې د عربي استاذ هم دی دا د تعجب دپاره کارول کیږي He is not only an English teacher but also an Arabic teacher. مثلا he is not only handsome but also educated. He is not only my brother but also my friend. هغه یوازې ما ورور نه دی بلکې زما ملګری هم دی نو دغسې مواردو کې مرګلو د دې دپاره کړی شي دا اکشن نه و البته سیچویشن برخه کې زه به درته اکشن کې اوس یو جمله جوړه کړم دا خو سیچویشن و اوس اکشن کې I am not only learning English but also learning Arabic but also Arabic که چیرته دغه learning وام نه چوي فرق نه کوي I am not only learning English but also learning Arabic I am not only learning English but also Arabic ادم تلریم کوي فرق نه کوي ځکه هغه مخکې یاده شوی دی I am not only learning English زه فقط انګلیسي نه زده کوم بلکې عربي هم زده کوم یعنی زه فقط انګلیسي نه زده کوم بلکې عربي هم She is not only speaking Pashto but also speaking Dari. Excellent Kamal Hassan said. Bismillah Jan Basim is not only an English teacher but also Pashto teacher. Perfect Saddam Grana. That's a perfect sentence. I can not only speak English but also speak Pashto. زبردست مرګلو د اخیری هغه ته راځم چې هغه څه شی دی as دا مرګلو د مقایسې دپاره اصلا کمپریزن دپاره یا کمپیر دپاره کارول کیږي comparing مقایسې دپاره لکه مطلب دا چې تاسو کولی شئ دلته adjective or adverb دغه ځایونو کې واچوئ مثلا as much as دومره ډیر لکه څومره دغه معنا لري دومره دا معنا لکه څومره
دومره لکه څومره. مثلا as much as. دومره ډیر لکه څومره. نو دغسې as much as many as long as دومره اوږد لکه څومره. as big as دومره اوږد لکه څومره. as soon as دومره زر لکه څومره چې امکان لري. تاسې کولی شئ دلته یو بل هغه واچوئ. مثلا as tired as. I am as tired as you think. Yeah, I am not as tired as you think. زه دومره ستړی نه یم لکه څومره چې ته فکر کوې. I am not as tired as you think. زه دومره ستړی نه یم لکه څومره چې ته فکر کوې. I am ښه نو دغه ټوله زه د جملې درته ولیکم بیا پوهېږئ. I have as many friends. I have as many friends as you have. زه دومره ملګري لرم لکه څومره چې ته لرې. as many friends as you have. زه دومره ملګري لرم لکه څومره چې ته لرې. as I have as many friends as you have. یا دا منفی ته دا هم بدلوی شي. I don't have as many friends as you have. زه دومره ملګري نه لرم لکه څومره ملګري چې ته لرې. I don't have as many friends as you have. زه یعنی دومره ملګري نه لرم لکه څومره چې ته لرې. ښه مثلا please send me your telephone number. مهرباني وکړه استا خپل تلیفون نمبر راولېږه. as soon as possible. دومره زر as possible لکه څومره چې امکان لري. یعنی دومره زر لکه څومره چې امکان لري. Please send me your telephone number as soon as possible. دومره زر دی نمبر راولېږه چې څومره امکان لري. چې څومره امکان لري دومره زر دی تلیفون نمبر راولېږه. I will give you respect as much as you want. Excellent. I will give you respect as much as you want. زه به تا ته دومره قدر درکمه لکه څومره چې غواړې. یعنی دومره عزت به درکمه لکه څومره چې خوښوې. دې دپاره as. مثلا I will take you to the restaurant and you can eat as much as you want. دومره خوراک وکړه چې څومره دې خوښوي. دومره خوراک وکړه. eat as much as you want. دومره وخوره چې څومره غواړې. دومره eat as much as you want. imperative sentence دی مرګلو. که زه دلته یو exclamation غونتې ورکړم ډېر خوند به وکړي. Yeah, you can eat as much as you want. فکر کوم چې دا جملې اسانې وې. دې کې ستونزه نه وه. زه به د کمره وګورم څومره یو وخت مخ په پوره کېدو دی. مرګلو زه به د مرګلو وبخئ دلته هم لږه ګرمي شته. نو مرګلو خدای دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي وئ. درس دلچسپه و. نه پوهېږم چې خسته کون و که نه و. په هر صورت dear brothers, as I told you before, and I talked about intonation question. Intonation question is a kind of yes-no question. In intonation question, the sentence is positive, but you stress the sentence and you make it negative because of the stress.
not because of taking the auxiliary or to be verbs to the beginning of a sentence. If you stress a positive sentence, it will be automatically changed to plural. So it is called intonation question, and intonation question is a kind of yes-no question. And it is used for surprise. For example, if I'm saying that Ahmad is married, Ahmad is married, so Ahmad is married is actually a positive sentence, but I stressed the sentence and made it interrogative and made it a question. So it is called intonation question, which is a kind of yes-no question, and it is used for surprise. And besides that, we talked about some sort of correlative conjunctions. Neither nor. Neither nor shows negation. It means both of the sentences should sound negative. I neither learn English nor Arabic. It means I am not learning English and I am not learning Arabic. In order to join, in order to combine these two negative sentences, you will use the correlative conjunctions, neither nor. Because neither nor is used to talk about two negative sentences. And either, one thing that you should remember is that neither nor gonna join two negative sentences with each other. But it can be used in both action and situation. It is very important. My brother is neither a doctor nor a teacher. Or my brother is neither a doctor nor a teacher. So neither is pronounced two ways. Neither or neither. Either or either. So the second is either or. Either or is used for choice. When you say you should either learn Arabic or learn English, it means that you have choice to select one of the languages you are interested in learning. It means that you can either select learning English or select learning Arabic. It means you are not supposed to learn both of the languages, but you are supposed to select one of them. I would say you would either learn English or Arabic. It means that you have choice to select one of the languages which I mentioned. So it is either or. And besides that, we talked about not only but also, and it is used for surprise, which means that Shakir is not only a good student but also a good teacher. He is not only a good boy but also a good father. It means that a boy can either be could be both a teacher and a father. It means that he's the father of some children probably. So we can say he is not only a good teacher, but he is also a good father, which means that he is taking care with his children too. He is very honest. He is very thankful, and he is also very useful for his children. So he is not only a good teacher, but also a good father. So besides that, we discuss and talk about as, as, and then you can put some things. So you can say, I love you as much as you love me. I will respect you as much as you want, as Saddam said before. So I don't like you as much as you think. I don't hate you as much as you think. So this is very important that you can use as, as, in different situations. And besides that, we've talked about both, and. Both
Shakir and his father are intelligent. Both you and your father are rude. It means that you can use both and then another phrase for plural form. Okay, نو مرګلو وبخی چون وختم لږ زیات شو دا مې ځینو مرګلو په خواهش دغسې درس واپس په اخر کې ځینې په انګلیسي هم تشریح کړو چې تاسې ښه پوه شئ. ځینو مرګلو غوښتنه هم دا وه چې هغو غوښتنو ته هم رسیدګي شوې وي. نور وخت هم پوره شوی دی مرګلو. ډېره مننه. انشاءالله زه به بیا هم دغسې کوم لکه مخکې مې پښتو جملات درکړي وو چې انګلیسي ته یې بدل کړه. بیا ما شاته انشاءالله بیا به هم زه تاسو ته نن انشاءالله کوشش کوم چې یو 40-50 جملې نور هم جوړې کړم. هغه تاسو بیا ما ته واپس په انګلیسي واړوئ. انشاءالله زه به په اخر کې خپله انګلیسي هغه هم درسره شیر کړم. زه یې انشاءالله جوړوم جملې به درته انشاءالله چې زه درس نه بېکاره شم. وروسته د دې نه به زه تاسو ته جملې ولیکم هغه به تاسو شیر کړم. هغه تاسو ما ته ځوابونه راکړئ انشاءالله مشکل نشته. بس تر بعدي درس پورې چې راتلونکي جمعې په ورځ وي په الله مو سپارم. مرګلو داسې یو درس بل هم لرو. دې نه وروسته زه اکټیو پیسیو وایس ته داخلیږم. اکټیو پیسیو وایس کې ټوله د ټینسونو ګردان دی. فکر مې ټینسونو باندې پراکټیس وکړئ. انشاءالله اکټیو پیسیو وایس ته به راتلونکي دا ورځ به موږ اولنۍ ورځ د اکټیو پیسیو وایس چې انګلیسي کې ډېر مهم دي او خلک ډېر شکایت کوي. شاګردان خو بیخي شکایت کوي لکه ریاضیات. خو انشاءالله هغسې نه دی لکه تاسې چې فکر کوئ. انشاءالله هر څه به د برعکس درته ثابت شي. ډېر اسان دي، ډېر دلچسپه دي او ډېر مفید او ګټور دي. انشاءالله چې راتلونکي دا ورځ به موږ د اکټیو پیسیو وایس په باره کې خبرې کوو. خو یو درسي ورځ د اکټیو پیسیو وایس نه مخکې بل هم لرو چې هغه به زه یو بلې موضوع ته ما ځانګړې کړې. انشاءالله په هغې به خبرې کوو. بیا به اکټیو پیسیو وایس شروع کوو. تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه ښې چارې.